الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کوم څوک په ښه طریقه سره اودس وکړي د هغه د جسم د هغه د بدن څخه ګناهونه وځي، یعنی ګناه یې معاف کیږي، در دې چې د نوکانو د لاندې څخه هم ګناهونه وځي. قدرمنو اورېدونکو، زموږ ټول کتابونه پر دې اتفاق لري چې په اوداسه سره د انسان ګناهونه معاف کیږي، صغیره ګناهونه، او که چیرې د کبیره سره توبه کاږي نو کبیره معاف کیږي. موږ تاسې هر وخت څه نه څه ګناه کوو د یو لمانځه او د بل لمانځه په مابینځ کې، نو که چیرې هر لمانځه له نوی اودس وکړو نو د ډیرو ګناهونو څخه به زموږ تاسې غاړې خلاص شي. خو ډېر کسان داسې وي چې د ماپښین په اوداسه د ماخستن لمونځ کوي، 3 لمونځونه په کوي، 4 لمونځونه په کوي، ځینې لا داسې طاقتور هم شته چې 5 لمونځونه په کوي. پکار دا ده که مشقت نه وي، تکلیف نه وي، اوبه ډېرې وي، اودسخانې وي، وضوخانې وي، مسجدانو کې بسیاره اوبه وي، نو 2 منټه 3 منټه لګېږي نوی اودس دې وکړه لمانځه دپاره، ګناهونه به پکې ولاړ شي. نو باید د دې څه ګټه واخلو، د هر لمانځه دپاره نوی اودس وکړو، تازه دم. اوس چې اودس لرې لمونځونه په کوې مشکل خو نه لري، خو هغه د اوداسه کولو چې کوم فضیلت دی د هغه څه به محرومه یې. که چیرې تا په یوه اوداسه باندې یو لمونځ کړی دی، اوس 2یم لمانځه دپاره اودس لرې، بیا هم بل نوی اودس تازه کوې په صحیح طریقه سره، نو دغه کم ګناهونه چې په اوداسه سره معاف کیږي د هغه ګټې څخه به برخمن سي. والسلام.